سلامونه نیکې هیلې مې ومنې. خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ یاست، د صحت جامې به مو پر تن وي. نننۍ کومه جلسه چې دا یو څه وځنډېدله ځکه د موږ کمپیوټر کې یو څه مشکلات وو، نو کوم انټرفیس یا هم کوم سکرین چې تاسو اوس په خپل کمپیوټرو کې ګورئ دا د وینډوز 11 نوی اپډیټ دی. نو انشاءالله په هغو فوتوشاپ کې چې کوم فوتوشاپ دی په هغو کې هېڅ ډول تغییرات په وینډوز په انسټالیشن سره د نوي اپډیټ کولو سره هېڅ ډول تغییرات په هغو کې نه دي راغلي او نه کې راتللی شي. نو په دغو ډول سره غواړم چې موږ کوم درسونه را پیل کړي وو نن د فوتوشاپ PCC 2020 دېرشم جلسه ده چې تر اوسه پورې موږ کوشش کړو تر څو پورې لومړی هغه اساسات موږ تدریس کړو، تر څو پورې موږ وکولی شو وروسته په ډیزاینو کې د هغو نه کار واخلو. نو په همدغه ډول سره زه غواړم نننۍ جلسه هم چې 22مه جلسه ده مخته یوسو، او په نننۍ جلسه کې زه غواړم په شیپ باندې کار وکړم یا په شیپس باندې کوم شکلونه چې فوتوشاپ دننه لري. اصلا د شیپونو د جوړولو لپاره موږ ډېر نور سافټویرونه لري چې تر ټولو نه مشهور سافټویر کورډراو او همدغه ډول الستریټور دی چې انشاءالله موږ دغه دوه پروګرامونه په نظر کې نیولي چې وروسته به موږ په دغو دوه باندې هم موږ کار کړو تر څو پورې وکړی شو ښکلي شیپونه جوړ کړو. خو په اوس حالات کې چې موږ درسره راغلی دی فوتوشاپ کې یو، نو زه غواړم چې په فوتوشاپ کې شیپونه جوړ کړو. کریټنیو باندې کلیک کړم تر څو پورې موږ یو نوی پروژه راواخلو. سمه ده، وګورئ دلته کوم شی ورته ویل کېږي، کومه ویو یا کوم رهنمایي چې کېږي دلته د ما د ماوس رهنمایي او د ما د کیبورډ رهنمایي ده. مثلا وګورئ زه چېرته کنټرول ان باندې کلیک وکړم دلته تاسو ته رهنمایي کېږي چې کنټرول ان باندې کلیک وشوله یعنې یو نوی پروژه رااخلم. نو د تاسو سره مرسته کا ځینې وخت د ما د کوم شارکټونه چې دي هغه له یاده وځي، نو په دې خاطر باندې ما کوشش وکړه چې تاسو ته یو داسې سافټویر راواخلم تر څو پورې تاسو ته یو ډول رهنمایي وکړه. ځینې وخت د ما نه شرکټونه له یاده وځي، نو په دې خاطر باندې کولی شئ له دې نه هم تاسو استفاده وکړئ. سمه ده، نو راځو موږ یو نوی پروژه رااخلو. F4 باندې کلیک کړو. سمه ده، په دغه ډول باندې یو نوی پروژه زه رااخلم. وګورئ په فوتوشاپ کې موږ مختلف شکلونه لرو چې د هغو نه موږ کولی شو استفاده وکړو. شیپس وګورئ دلته موږ مختلف شکلونه لرو. سمه ده، زه غواړم لومړی په ریکټینګل باندې یا په ریکټینګل ټول باندې کلیک وکړم د هغو نه استفاده وکړو تر څو پورې موږ په شیپ باندې کوم شکلونه جوړولی شو یعنې کوم ډیزاینونه موږ کولی شو. اصلا د شیپ رول په ډیزاین کې ډېر مهم دی چې ډېر زیات رول لري. وګورئ که زه چېرته ریکټینګل باندې کلیک وکړم د ریکټینګل تعریف باندې به تاسو پوه شوي وئ، موږ مکتبو کې څو ځلې ویلی دی، نو مخکې مې هم درته کړی دی. سمه ده، په دغه ډول وګورئ دلته یو په خپل اتوماتیک ډول سره چې کله موږ شیپ جوړ کړو پراپرټیز چې راخلاصي د شیپ مربوط وګورئ دلته مختلف اپشنونه لري چې کولی شو د هغو پراپرټیز دلته موږ هم څنګه وکړو تغییرات په هغو کې راوړو. نو زه کوشش کوم چې قدم په قدم سره موږ دغه سیټینګ مخته یوسو یا دغه پراپرټیز چې دي دا مخته یوسو په دو کې موږ کار وکړو. نو په همدغه ډول سره موږ دلته د ایکس او د وای پوزیشنونه لرو چې موږ دغه کوم شیپ اوس جوړ کړی دی دا موږ د ایکس او وای پوزیشنو کې په کومه خوا باندې بوځو. د مثال په ډول سره وګورئ زه په دغه پوزیشن باندې یعنې کوم ویټ چې دی دغه کوم دوه اپشنونه چې د WH دي دا د هایټ او ویټ په نامه باندې دي. سمه ده، یعنې اوږدوالی او کومه پراخي چې دا یا لوړوالی د هغو موږ دلته هم کولی شو په پکسل سره د پکسل په واحد سره هغه دلته وټاکو. ګورئ په دغه ډول سره. سمه ده، دا هم لوړوالی شو. او دلته کوم چې تاسو د ایکس او وای دي دا پوزیشنونه دي. سمه ده چې د ایکس پوزیشن په طرف باندې کومې خوا یعنې څو اندازه څو واحده یا څو پکسله خواته لاړ شي. وګورئ همداسې دا د وای پوزیشن دی. سمه ده، په دغه ډول سره اصلا موږ دلته کولی شو
پوزیشنونه دلته هم تغییر کوو چې یعنی کوم ځای کې د ایکس طرف ته یا کوم طرف د وای طرف ته موږ لوی کوو او همدغه ډول موږ کولی شو د هغو په اندازه کې دلته بدلون راوړو همدغې اسان ډول سره. په دوم قدم کې فل دی، سمه ده. فل یعنی هغه کوم رنګ دی، سمه ده. که موږ وغواړو چېرته موږ ځینې وخت دغه پراپرټیز موږ ته نه را اوپن کېږي، موږ صرف په مربوط شیپ باندې کلیک کوو او بېرته شیپ ته ځو، سمه ده. په شیپ کې موږ وګورئ دلته مختلف پراپرټیز لرو، خو موږ چې دلته لومړی غواړم د پراپرټیز باندې کار وکړم، دلته وګورئ فل دی، سمه ده. په فل باندې زه دلته هم تغییر راوستلی شم او دلته هم کولی شم په هغو کې تغییر راولم. مثال په ډول سره فل یعنی کوم دننی رنګ چې دی هغه ما سور ورته وټاکه او سټروک مثلا زه تور ټاکم، سمه ده. سټروک ورکړل شو خو اما تصویر یو څه لوی دی، سایز یې لوی دی، نو په دې خاطر باندې سټروک ډېر ضعیفه دلته موږ ته معلومي. خو زه غواړم چې دغه سټروک موږ کوم ورکړلی دی د دو اندازه په پیکسل سره یو څه لویه شي، انټر په دغه ډول څه وګورئ، سمه ده. حتی زه غواړم چې 10 یې کړم په دې سره وګورئ. سټروک دلته موږ ورکړل شو، سمه ده. موږ سټروک څنګه یې کړل دلته وټاکه. د سټروکو ځینې سیټینګونه دي چې په هغو باندې به موږ په همدغه ویډیو کې مفصلې خبرې وکړو چې دغو څخه لومړی کوم چې سټروک دی دغو سټایل دی یا دغو اپشنونه دي د سټروک چې په کوم ډول سره سټروک غواړئ. مثلا په ځینې ډیزاینو کې به تاسو لیدلي وي چې موږ په دې ډول سره سټروک خپل ډیزاین ته ورکوو، یا هم غواړو چې نقطه‌یي یا ډاټ ډاټ سټروک هغو ته ورکړو. یعنې دلته موږ کولی شو مختلف ډیزاینونه دلته ورته وټاکو. په همدغه ډول دلته نور سیټینګونه لري چې په هغو باندې به موږ کار کړو. نو وګورئ که زه چېرته یو څه خپل تصویر را زوم کړم یا یې را نږدې کړم په دغه ډول سره دغو ساحې ته ویل کېږي راونډډ کارنر، سمه ده. کله چې موږ دا راونډډ کارنر یا هم یو څه را تاو کړو، سمه ده، کنې دو ته ویل کېږي کارنر یا هم هغه کونج ورته ویل کېږي، سمه ده. وګورئ زه دا غواړم عادي حالت یې وکړم. وګورئ که زه چېرته غواړم چې د راونډډ کارنر کړم په دغه ډول سره لومړی غواړم چې په دې باندې خبره کوم، وروسته موږ په دغو اپشنونو باندې کار کوو. دا هره ساحه یعنی هر کونج چې دی یو ډول یې یا هر کارنر چې دی یو ډول یې راونډډ کوي یا یو ډول مایل یا کات کوي. وګورئ څومره چې د دو په پکسل په واحد سره د دو اندازه ډېرې وو په دغه ډول سره دا راونډډ کېږي، سمه ده. وګورئ دغه یې هغه وروستی حد دی، ته دغه اخوا ته نور نه کېږي. بیا که چېرته موږ دغه مربع نیولی وي وروستی حد یې دغه دایره دی چې دغه نه دایره جوړېږي، سمه ده. نو دلته تاسو کولی شئ چې اوس دوی ته مختلف ډیزاینونه دغو نوعونه هم ورکوي، خو زه غواړم لومړی په همدغو باندې تاسو سره خبره وکړم. او په همدغه ډول دغلته چې کومې اندازې وینئ دا د دغو ټولو کونجیو د دغو راونډوی دي، سمه ده. کوم کارنرونه چې موږ راونډ کړي دي بدون د دونه وګورئ که دلته موږ چېرته تغییرات راوړو په هغو کې هم په اتوماتیک ډول سره تغییرات راځي. او همداسې که چېرته موږ وغواړو چې صرف په یوه یوه نقطه یا یو کارنر چې دی هغه ایډیټ کړو یا په هغو کې تغییرات راوړو موږ کولی شو. وګورئ د مثال په ډول سره زه غواړم دا ټول صفر کړم. وګورئ صفر پکسل هغه لومړني حالت ته ځي. غواړم دا لینک مات کړم. وګورئ که چېرته موږ لینک مات نه کړو نو موږ هر کارنر ته یو مقدار ورکوو، د موږ مقدار مطابق به هغه لوی کېږي. د مثال په ډول سره وګورئ زه یو شیپ تاسو ته جوړوم د همدو په مرسته باندې یو څه یې کوچنی کوم، سمه ده. وګورئ په دغه ډول سره مثال په ډول سره زه تاسو ته یو شیپ جوړوم. دو کوم سټروک چې دی دا یو څه زه کوچنی کوم 15 یې کوم، سمه ده. وګورئ اوکې یو څه یې زوم کوم. کاپي موږ لومړی غواړو د ټولو نه یو کاپي راواخلو. وګورئ د کاپي د اخیستلو لپاره صرف تاسو الټ کوم شیپ چې دی دا به تاسو راواخلئ، دا خو ته به یې هولډ کړئ په دغه ډول سره، سمه ده. دو کاپي موږ راواخیستله. اوس غواړم دغه کوم کونج چې دی سمه ده دغه د شیپ کې چې کله موږ هغه سلیکټ کړی وي، سمه ده، چې هغه ریکټینګل 1 شیپ دی بخښنې سره، سمه ده. صرف غواړم دغه یو کونج څنګه دی راونډډ کارنر یې کړم یا دغه یو کارنر چې دی په دغه ډول سره. وګورئ یو ډول ډیزاین موږ خپل دغه کوم شیپ چې دی دو ته ورکړو او غواړم دغه شیپ. وګورئ مقدار د دو مثلا 400 ورکوم، دو هم زه 400 خو صرف په برعکس کارنر کې. وګورئ یو ډېر ښکلی ډیزاین شولو. اوس غواړم د دغو دواړه ډیزاینونو یوه
کاپی زه راواخلم په دغې ډول څه اوکې شیفت ورسره نیسم تر څو پورې په خپل لومړني حالت چې دی یعنې د لاین یا دغو لاین څخه ونوځي سمه ده د مستقیم والي څخه ونوځي په دغې ډول سره نو کولی شئ دلته مختلف ډوله نور تغییرات هم په دې کې راوړئ وګورئ د مثال په ډول څه زه دا یو څه کوچنی کومه په دغې ډول سره نو کولی شئ مختلف ډیزاینونه په دغه طریقه تاسو خپل شیپ ته ورکړئ نو انشاءالله په دغه کې کلیپ ان ماسک دی چې وروسته به په دغه باندې موږ خبره وکړو چې هغه ډېر مهم دی یا په همدغو شیپونو کې کارول کېږي سمه ده نو غواړم چې یو څه ایډیټینګ نور هم په دغه کوم شیپ کې موږ جوړ کړی دی په دغه کې وکړم دغه 400 اندازه چې دا صفر کوم یې وګورئ په دې ډول سره صرف دا ټاکم او دغه اندازه 400 کوم ورته په دغه ډول سره 350 لیکم انټر سمه ده وګورئ موږ کوم شیپ چې انتخاب کړی و دغه شیپ هم موږ په همدغې ډول سره د دو شیپ اندازه هم ورته 350 کې و وګورئ دواړه شیپونه څنګه شول په یو اندازه سره هغه دغو کارنرونه چې وو هغه راونډ شوي دي نو په همدغې ډول باندې موږ په دو کې مختلف تغییرات نور راوړلی شو یا هم یو ښه نمونه د تولو یا تولو نیوز لوګو ده چې د دغو تخنیک څخه په استفادې هغه لوګو ډیزاین شوی دا چې ډېر اسانه طریقه لري او په اسانه طریقې سره موږ کولی شو هغه ډیزاین کړو نو دومره خبره چې په دې کې زه غواړم هغو ته یادونه وکړم هغه د سټروک مربوط ده سمه ده وګورئ په لومړی حالت کې کوم سټروک چې دی اوس په اوسني حالت کې که چېرته موږ غواړو چې د موږ دغه اندازې ډېرې دقیقې واوسي نو د موږ سټروک باید دننه شیپ کې وي سمه ده دننه شیپ کې وګورئ دا سټروک چې موږ څومره لوی وو په دغه ډول څه وګورئ زه غواړم دا سټروک لوی کړمه سمه ده وګورئ هغه دننه شیپ ته لوی کېږي سمه ده په دغه ډول سره موږ دواړه شیپونه اوس سلیکټ شوي دي زه غواړم چې صرف د یو شیپ باندې کار وکړم سمه ده او که غواړم چې دا په مرکز کې وي وګورئ د موږ سټروک په مرکز کې دی که چېرته زه دا په دغو حالت کې وساتم نو تاسو به دا ښه درک کړئ سمه ده وګورئ په لومړي حالت کې دا دننه شیفت ته دي او که غواړم چې په مرکز کې یې کړم وګورئ دا به مرکز کې شي دا سټروک چې کوم دی او که غواړم چې بیرون د شیپ نه وي سمه ده هغه به موږ په دغه حالت کې کولی شو دومره خبره دا ده چې کوم کارنرونه دي دغو وروستی کوم شیپ چې دی بخښنې سره سمه ده نو وګورئ په دویم کوم آپشن چې موږ لرو موږ نشو کولی چې په دغو ډاټ ډاټ یا نقطه نقطه کې دغه تطبیق نو زه غواړم چې دا په لاین کې کړم سمه ده وګورئ یا هم په دغه ډول سره وګورئ وګورئ دغه کوم کارنرونه چې تاسو ګورئ د دو دا کومې وروستۍ نقطې چې دي موږ کولی شو دا په دغه ډول سره د دو کومې نقطې چې دي وګورئ سمه ده لومړی حالت یې دغه و یعنې هغه یو ډول شکل ته تغییر ورکوي وګورئ په دې ډول سره هغه مایل یا هم هغه دایره ډوله ته کوي او که غواړئ چې په مغو لومړني حالت کې پرېږدئ هم تاسو کولی شئ دونه استفاده وکړئ وګورئ په دویم قدم کې که چېرته موږ نقطې نقطې ولرو سمه ده وګورئ اوکې زه دا انتخابوم اوکې وګورئ لومړی غواړم په دې ډول شکل تغییر وکړو وګورئ موږ غواړو چې د دغو آپشن تطبیق وکړو لومړی موږ باید دلته په سنټر کې وي سمه ده دا کوم سټروک چې دی موږ باید په سنټر کې وي وګورئ یو څه زوم اوټ کوم په دغه ډول سره دا تاسو دغو کارنرونو ته وګورئ دلته څه تغییرات راسي وګورئ که زه چېرته غواړم چې په لومړیو کې اوکې نو وګورئ که یعنې کوم هغه وروستی هغه یې چې د اندازه وګورئ په دې ډول سره زه یو زوم کوم سمه ده وګورئ هلته کوم تغییرات راځي دغو ساحې ته که تاسو ځیر شئ په دغو کې کوم تغییرات چې دي په هغو کې تاسو ګورئ دا کوم کارنرونه چې دي صرف لکه دلته دی لکه دغه کوم کارنر چې دی په دغه ډول سره وګورئ سمه ده تاسو صرف دغو ساحو ته که ځیر شئ یو څه زوم کړم صرف یو کارنر وګورئ دا یو څه راونډېډ شوی اصلا دلته ټولې نقطې څنګه دي صفر دي سمه ده وګورئ په دغه ډول سره دا لومړی مستقیم حالت یې دی دا یو څه
تاو شوی حالت غوره کوي او دغه چې دی یو تاو شوی مستقیم حالت غوره کوي. نو په دغه ډول سره موږ د نور کوم سیټینګونه چې دوی هم کولی شو په هغو کې موږ بدلون راوړو. نو نه غواړم چې ډېر زیات په دغو بحث کې د وړاندې لاړ شو ځکه مهم دی خو موږ انشاءالله خلاصه کړی دی. دویم شی دلته وګورئ د موږ نه پاتې شو ډش دی یا همداسې کپ دی یا دو مطلب چې وګورئ دلته 4 دی او دلته 2 دی. یعنی د کوم دغه تور خط چې وینئ که دا موږ 4 واحده فرض کړو دغو ترمنځ چې دغو دوو کوم خطونه چې دي دغو خطو ترمنځ 2 فاصله ده. سمه ده؟ یعنی که چېرته موږ یو خط په 4 حصو وویشو دغو نه 2 حصې واخلو دغه 2 حصې فاصله د دغو 2 خطو ترمنځ ده. دغه فاصله په مساوي ډول د ټولو نقطو ترمنځ مراعات شوې ده. سمه ده؟ نو دا د 2 مطلب دی. د مثال په ډول سره زه دا شپږ کومه وګورئ د شپږو نه 2 حصې یعنی که دغه خط په شپږو حصو وویشو 2 حصې د دو څنګه دی فاصله ده د یو ترمنځ. که زه دا مساوي کړمه وګورئ دا هم شپږ کوم نو تاسو به وګورئ چې دا مساوي حالت ځان ته غوره کوي. نو کولی شي دونه مختلفو طریقو یا ډیزاین ته په کتو باندې دونه مختلف ډوله کار واخلئ. زما زه دا 3 کوم او دې خوا ته هم 6/3 کوم. په دغه ډول سره نو تاسو ډیزاین ته په کتو سره په دغه کې تاسو زیات ډوله تغییرات په دغه شکل کې راوستلی شئ. زما دا نه غواړم چې د موږ ویډیوګانې دې ډېرې اوږدې شي. نو په همدغه ډول سره ځو مخته کوم درس چې پاتې دی په هغو باندې کار کوو. په شیپ کې و دغو پراپرټیز کومه چې دلته واده موږ انشاءالله نوره ویلې ده. په دوم قدم کې وګورئ کوم پکسل چې وه په پخپلي درسو کې دا به آف وه. سمه ده؟ یعنې کار بې نه کړله. اصلا غواړم چې دا وروسته په درس کې په دې باندې کار وکړم. دا کوم چې شیپ او پات و دا موږ ویلي وو. سمه ده؟ سټروک مو هم به ویلې. په همدغه ډول باندې کمباین او ځینې نور نوي لیرونه چې وو دا موږ په تېرو درسو کې ویلي. که چېرته غواړو چې موږ 2 لیرونه سره شریک کړو نو موږ کولی چې کمباین لیر څخه کار واخلو. د مثال په ډول سره دغه لیر سره چې موږ اوس سلیکټ کړی لومړی زه څه دا کمباین کوم په دغه ډول سره وګورئ یعنې د دغو لیر سره 2م لیر زه شیر کوم یعنې شریک کوم ورسره چې ځینو ځایو کې موږ له دغو نه استفاده کوو او مهم اپشن دی. په دغه ډول سره نور اپشنونه موږ د دو ویلي وو. دویم قدم کې راونډډ ریکټینګل دی. سمه ده؟ موږ د ریکټینګل څخه هم راونډډ ریکټینګل جوړولی شو. سمه ده؟ عیني شکل لکه په تېرو درسو کې چې موږ ویلې. سمه ده؟ یو څه سټروک کمومه موږ کولی شو دلته یې دونه هم استفاده وکړو. اصلا موږ کولی شو د یو ریکټینګل نه راونډډ ریکټینګل هم جوړ کړو. یعنې کومې پراپرټیز چې دلته دغو تیر شکل وي په همدغو پراپرټیز دلته موجود دي. صرف دو ته یې 10 واحد یا 10 پکسله څنګه کړی راونډډ کړی دی. نو ځکه هلته چې راونډډ ریکټینګل. سمه ده؟ نو پراپرټیز یې د تیر په شان مغه ډول دي. کولی شي د هغو نه استفاده وکړئ. همداسې وګورئ که چېرته موږ غواړو دایره جوړه کړو وګورئ غواړم دلته یو دایره هم جوړه کړم په دغه ډول سره. که چېرته موږ غواړو چې دایره منظمه دایره وي یعنې واقعیت کوم تعریف چې موږ د دایرې نه لرو هغسې دایره وي تاسو به آلټ پلس شیفټ سمه ده په دغه ډول سره به تاسو یو منظمه دایره جوړه کړئ. وګورئ په دغه ډول سره سمه ده. دایرې کوم پراپرټیز چې دلته موجود دي موږ په تېرو درسو کې دغو تطبیق کړی دی په دغو تېر درس کې. سمه ده؟ نو کولی شي دغو نه هم استفاده وکړئ. په دویم قدم کې پالیګون دی. پالیګون کې صرف سایډونه چې دي کوم سایډونه دا اضافه شوی دی یعنې دغو هغه کومې زولې چې دي څو زولې ولري. د مثال په ډول سره موږ د 3 زولو کم پالیګون نه لرو. سمه ده؟ زه 3 زولې دلته انتخابوم په دې ډول سره وګورئ دلته موږ یو مثلث جوړوو. سمه ده؟ په دغه ډول سره یعنې څومره زولې چې موږ ورته زیاتوو د مثال په ډول سره زه غواړم 15 زولو ته ورسم په دغه ډول یو شکل به موږ ته جوړ کړو. وګورئ نو هغه د تاسو هغو ډیزاین ته په کتو سره تاسو کولی شئ په هغو کې تغییرات راوړئ. وګورئ اصلا پالیګون چې دی سمارټ آبجیکټ دی یعنې هغه کې تاسو نشئ کولی چې کوم تغییرات چې په تېرو شیپو کې موږ راوړل په هغو کې تاسو راوړئ. سمه ده؟ په همدغه ډول باندې خو یو راستر ویکټور شیپ دی. سمه ده؟ یا شکل دی. په همدغه ډول سره کولی شئ کوم سایډونه چې دي په هغو کې تاسو تغییرات راوړئ او د خپلې خوا کې جوړ کړئ. لاین یا یو مستقیم خط وګورئ
د مثال په ډول زه دلته یو لاین جوړوم. د لاین د مستقیم لاین جوړولو لپاره صرف شفت به تاسو بټن به تاسو څنګه وي نیولې وي، په دغه ډول سره به تاسو یو لاین جوړ کړئ. اصلا د دغو کوم پراخي چې دا موږ په نظر کې نه ده نیولې، سمه ده، یعنې کوم لوړوالی چې دی مثلا د مثال په ډول سره زه دا لاس واحده کوم. وګورئ هغه پراخي د دغو لاین یا د دغو خط چې ده هغه به ډېره شي. په دغه ډول ځینې وخت موږ ته لاین ضرورت کېږي ورته، یا د هغو نه موږ باید استفاده وکړو. په همدې کاستوم شیپ ټول دی، سمه ده، په دو کې یو څه کار شته دی، کومې پراپرټیز چې دلته موجودې دي دا ټولې موږ ویلې دي. سمه ده، راځم سیده شیپس ته. دا لایبرري د شیپو ده چې کوم د موږ دننه په فوتوشاپ کې د مخکې څخه موجوده وي. وګورئ ټریس دي، همدغسې انیملز دي چې کوم حیوانات دلته دی راوړي دي، سمه ده. وګورئ په همدغه ډول څه فلاور دي یا هغه کوم ګلان چې دي. وګورئ د مثال په ډول سره زه یو شیپ انتخابوم او دلته غواړم هغه جوړ کړم. وګورئ په دغه ډول سره زه کولی شم د دو شیپ نه استفاده وکړم، یعنې دا تیاره لایبرري موجوده ده هلته دننه جوړه ده، کولی شئ د هغو نه تاسو استفاده وکړئ. دومه خبره چې زه غواړم په دغو درس کې اضافه کړم هغه دا ده چې موږ که چېرته موږ یو ځانګړی شیف یا یو شکل جوړ کړو او غواړو د هغو نه اکثره وخت د هغو نه استفاده وکړو، نو ضرورت دو ته نه وي چې موږ بیا ځلې هغه شکل د سره جوړ کړو. کوم سیټینګونه چې موږ پراپرټیز کې ورته تغییر کړي دي هغه د تغییر وکړي، سمه ده. نو تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره دغه کار ترسره کړئ. د مثال په ډول سره زه غواړم په دغو شیف کې یا کوم شکل چې دی په دو کې زه یو څه تغییرات راوړم، سمه ده. یا هم په همدغو حالت باندې تاسو کولی شئ چې بل شکل یا یو بل شیپ جوړ کړئ او د هغو نه بیا استفاده وکړئ. رسو سلیکشن ته، سلیکشن کې پات سلیکشن باندې کلیک کړو. په پات سلیکشن نه وروسته موږ وګورئ دلته موږ ډیفاین کاسټم شیپ باندې کلیک کړو. وروسته به موږ ته دغه شکل څنګه شي د موږ لایبرري ته اضافه شي. چېرته موږ کاسټم شیپ ته راشو په دغه ډول سره وګورئ دلته به په لایبرري کې یو نوی شکل اضافه شوي، تاسو کولی شئ هغو ته نوم هم ورکړئ. وګورئ ډېر په اسانۍ سره په موږ اندازه چې کوم موږ غوښتي وو په موږ اندازې سره به موږ دلته یو شیف ولیرو، یعنې کیدای شي هر ډول شکل وي یا هر ډول شیف وي، کولی شئ تاسو دلته اضافه کړئ، د هغو نه استفاده وکړئ. په همدغې ډول سره نو کولی شئ د دونه مختلفو ځایو کې استفاده وکړئ. نو دغه کوم شکل چې دی دا به تاسو ته کارخانګي وي چې تاسو په خپله دغه کوم شیپ چې دی دا جوړ کړئ او وروسته د موږ صفحه ورسره صفحې ته یې راواستوئ یا هم کولی شئ واتساپ ته یې راواستوئ تر څو پورې موږ یې په خپل ګروپ کې خپور کړو، او یا کولی شئ د موږ په سمارټسافت په نامه باندې چې کوم ګروپ دی یا هم د ډیزاین او کمپیوټر ساینس زده کړو په نامه باندې ګروپ دی، یا کولی شئ هغلته یې پوسټ کړئ د موږ سره ګروپ کې یو ځای شي، خپلې کارخانګۍ هغلته موږ ته راواستوئ. نو دا به د موږ نننۍ جلسه تر بلې او راتلونکې جلسې پورې تاسو پاک رب سپارم، ښې چارې ولرئ. خدای په امان.